السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله چې ښه یاستئ. نن د نرنګ ولسوالۍ ته راغلي یو. دوستانو دلته زموږ او ستاسو یو ورور دی چې څه موده وړاندې هغه بجلۍ نیولی و. هغه دغه ټول وجود د هغې سوی دی او بیخي ډېر په بد حالت دی. د کور هېڅوک سرپرست دغه سړی نه لري چې په اړه مو ول اورېدلي دي. یو وار مخکې موږ راغلي وو، د ده احوال هم اخیستی و. د ده ماشومان دي، په کور کې د ده مېرمن ده او دغه د ګاونډیانو نه مو له داسې اورېدلي وو چې تقریبا میاشتې کېږي چې د ده په کور کې خوراکي هېڅ شی نشته دی. ډېر په بد حالت او وضعیت کې دي. ګاونډیانو سره یو څه بل څه مرسته وکړي، په هماغه باندې خپل وخت تېروي، که نه نو نهار ناست دي. همدې په خاطر راغلي د هغې کور ته ورځو. دوستانو لکه څنګه چې بهر مې یادونه وکړله، په دغه کور کې دغه یو کاکا اوسېږي چې په دغسې حالت د تاسو ګورئ. یو خو د ده د خپې کار نه کوي، ټول وجود یې همداسې دی، بیخي دا برق نیولی دی موده وړاندې، او په داسې یو حالت دی چې بیخي د ده حال د بیانولو نه دی. نو په داسې وضعیت کې په دې کور کې ژوند کوي. دوستانو په دې کور کې د ده سره د دغې مېرمن ده او بچي دي. او اوس به د دې د خولې نه واورو چې څومره وخت کېږي. د علاج خو یې بیخي څوک نشته دی، څه شی نشته دی، هېڅ کوم اسره نه لري چې په هغه د خپل علاج وکړي، یا پرې دغه کور ته خوراکي توکي دغه خپلو بچو له راوړي. نو دغه به د ده نه واورو. کاکا ډېر وخت کېږي چې دغه ته دغسې شوی، دغه بجلۍ نیولې په دغه حالات کې که نه؟ درې کاله به پوره شي. ستا دغه علاج علاج اوس کوم چې و هغه مخکې هغه الله رحم وکړ، یو د بل کومکونه همدغسې خلک کومکونه چا چې اوس د سر کې مشکل دا د نه پیسو نه پاتې دی. کور نه په هغه دغه بچي مې واړه دي، مشر زوی مې دغه ځای کې څه شو ځای کې دا ولاړ دی ځای کې نور لورګانې مې ده او 8 کسه بچي مې دي. 8 بچي دي، یو تا یو مېرمن 10 نفرې وایي. 10 کسه فامیل دي. اوس په څومره وخت کېږي چې کور کې هم دا خوراکي توکي څه شی نشته؟ یاره دا پته نه چې سمه خبره ته وکړم. نو اوس اپله مې هلک لګلی او مالچي ته چا دوکاندار پسې مالې واښه ورته وایي چې اوړه به دې هغه مو له وړه نه ورکوي. صرف جوار و، جوار هغه مې یو بل دغه کړي وه، جوار نور خلاصېدو باندې. نو الله مهربانه، الله دې رحم وکړي ورسره. اوس به دې نو وړمه تر یو ځای پورې. مریض دی، پښې کار نه کوي، کټ کې پروت دی. مشر مې دا زوی دی، دا به څه مزدوري ماله وکړي او هېڅ هم نه لرو بېغیر د الله نه. دا ماشومان دي، دا خو څه شی غواړي، هر شی غواړي. نه دا 3 میاشتې کېږي چې زموږ اوړه نشته. د دې سترګې کار نه کوي، دې سر کې زخمونه دي. دا نه دغه نه مجبوریت نه پاتې دی. څه چې وو هغه مخکې په دې ولګېدو، یو او بل مونږ ته خدمت وکړو. اوس هېڅ شی هم نشته. الله دربار ته به دی دا دې سر مې دا خپله سوری کېږي او دې نه نوونه راوځي. دا سر یې خپل همدغه شان دی، سترګې هم کار نه کوي، کټ کې پروت دی. نو د نه پیسو نه دغه شان دوستانو د دغې کورنۍ، د دغې کاکا، د دغې مېرمن او د دغې بچو دا حالت تاسو ولید او د دوی خبرې مو واورېدې. په ټولو هېوادوالو، هر میشتو هېوادوالو باندې غږ کوو چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ. واقعا چې ډېر زیات په بد حالت کې دی او د ژوند په داسې یو پړاو کې دی چې یو دغه کاکا بیچاره په دغسې حالت کې دی چې د علاج دپاره هېڅ نه لري. د بلې خوا نه دغه په کور کې هېڅ شی خوراکي نه لري چې دوی په خپل هغه وخت تېر کړي.